آیا پوهیږئ چې د کالټ میټه او وار میټه توپیرونه څه دي؟ کالټ میټه یا سړه کرایه یوازې د کور کرایه ده او ترڅنګ یې ځینې جانبي لګښتونه یا عملیاتي لګښتونه چې بیتقیبسکاستن ورته ویل کیږي هغه هم اخیستل کیږي. په دې لګښتونو کې ښایي مثلا د هاوس مایسټر د پیسې وي او یا د کور نه د خځلو د ایستلو پیسې وي یا د اشغالو د ایستلو او یا هم په دې کې د کور کې چې کومې اوبه مصرفوي د هغې پیسې وي. خو په وار میټه یا ګرمه کرایه کې بیا د دغه لګښتونو او کرا ترڅنګ د کور د هایڅونګ یا د کور د ګرمېدو پیسې هم حسابل کیږي او د برق او ګاز پیسې بیا بیل حسابل کیږي. په اکثرو قراردادونو کې دا پیسې بیلې وي او قرارداد جدا کیږي. خپل کور قرارداد وګورئ، په هغې کې تاسو ته ښکاري چې قرارداد مو څه ډول دی، د کور کرا مو کالټ ده او وارم ده او په هغې کې بیا تاسو تصمیم نیولی شئ. او بله مسله چې ده ابشلاګzahlungen دي. ابشلاګzahlung هغه لګښت یا هغه پیسو ته ویل کیږي چې تاسو یې هره میاشت د کور د هایڅونګ لپاره ورکوئ یا د برېښنا لپاره ورکوئ او یا هم د ګاز لپاره ورکوئ. دا یو معلوم او ثابت مقدار پیسې دي چې مخکې له مخکې اخیستل کیږي او دا د هغو لګښتونو لپاره نه اخیستل کیږي چې تاسو یې عملا په هغه میاشت کې کوئ. په هغه میاشت کې ممکن تاسو یا لږ لګښت وکړئ او یا زیات لګښت وکړئ، خو دا بیا د کال په پای کې حسابل کیږي چې لګښت مو زیات که کم. که لګښت مو زیات وي نو باید ځینې څه اضافه پیسې هم بیرته ورکړئ او که لګښت مو کم کړی وي تاسو ته بیرته هغه پیسې راځي. د دغو پیسو مقدار د هغو پیسو له مخې ټاکل کیږي یا د هغه لګښت له مخې ټاکل کیږي چې کومو خلکو په دې کور کې پخوا ژوند کړی وي یا د هغه کورنیو د تعداد پر اساس ټاکل کیږي چې د تاسو د کورنۍ د تعداد سره برابر وي او دغو منځنۍ پیسې له تاسو څخه اخیستل کیږي. او د کال په پای کې بیا شتروم ابریښنونګ راځي یا هایس یا هایڅونګ ابریښنونګ راځي او د هغې په اساس بیا پیسې محاسبه کیږي چې لګښت مو زیات شوی که کم شوی دی. اوس وخت کې د ځینو خلکو د کورونو کرایې هم لوړې شوي دي او د دې یو علت انفلیشن دی یا د پیسو پړسوب دی یا په بازار کې د قیمتونو د هر څه د قیمتونو لوړوالی دی او له دې کبله د کورونو کرایې هم لوړېږي ځکه هغه شرکتونه چې دا کورونه کرایه ورکړي یا د کورونو خاوندانو باندې هم لګښتونه زیات راځي. د بیلګې په ډول په هغو باندې د بیتقیبسکاستن لګښتونه زیات راځي یا مثلا د هایزکاستن د اوبو قیمتونه لوړ شوي وي یا همداشان کیدای شي د برېښنا قیمتونه در باندې لوړ شي. خو فکر مو وي چې دغه د بیو لوړوالی یا د کرایې لوړوالی باید منطقي وي، باید ځان پرې وپوهوئ چې څومره مو کرا لوړېږي او ولې لوړېږي. د کور خاوندان یا شرکتونه باید تاسو ته هغه بیلونه وښیي کوم چې د دوی د خوا وړاندې کیږي او په هغې کې ښودل شوي وي چې د څه لپاره قیمتونه لوړ شوي دي یا باید تاسو ته هغه محاسبه وړاندې کړي چې کرایه ولې په تاسو باندې لوړېږي. د نورو معلوماتو لپاره بیا هم له موږ سره اوسئ. تر بیا ښه وخت.